السلام علیکم ګرانو ملګرو. نن د ام ار پاکستان پښتو لرنینګ چینل له طرفه تاسو سره د ډیټا انټري حوالې سره یو اهم امپورټنټ چې کوم دی نو یو ویډیو شیر کوم. اهم امپورټنټ مې ځکه وي چې ډېر ملګرو دا تاسو کړو چې را ډیټا انټري څه ته وي او ډیټا انټري په ایکسل پروګرام کې څنګه کیږي. نو لاول په دې په تعارف درته کې چې ډیټا انټري څه ته وي. ډیټا انټري ته وي چې په هارد کې تاسو ته څه ډیټا ملو شوي او تاسو سافت کې هغه انټري کوي. د دې بیا خپل جاب ډسکرپشن کې په افیس کې په پروجیکټ کې غدا سي ملويږي چې همدغه هارد کاپي کې یو ډیټا ملو شي او کلر ته یو چې کوم هغه باندې جاب ته ملو شي هغه ته ملو شي هغه ډیټا چې کوم دی هغه بیا انټر کوي سافت ته بیا چې سافت ته انټر کوي دا غي بیا خپل یو طریقې کار دی. تاسو ځن پاري طریقې کار چې کوم ویډیو کې شیر کوم او دا ډیټا ډیره زیاته کې دي هر ټایپ کې دي چې کنه جی د دې علاوه کې بیا په دې کې اپډیټس راځي نو هغه کلرک یا هغه چې کوم جاب ولې تنوي هغه افیس کې یا هغه پروجیکټ کې پاره کې هغه بیا اپډیټس هم کوي. راځو एग्जांपल اخلو دا موږ ډیټا اخیستې دا سیریل نمبر دی فرست نیم دی لاست نیم دی کنټری ایڈریس فون نمبر فیکس پوسټل کوډ ایمیل او موږ رف ټایپ کوو. ٹھیک شو جی دا ډیټا موږ صرف د एग्जांपल لپاره اخیستې ده. راځو جی سیریل نمبر ته تاسو ګورئ فرض کما دلته کې 1 پریس کو او بیا اوس د دې تاسو ګورئ که تاسو یو تن راشي او دا ډایرکټ ډریګ یو نه ولیکو ډایرکټ یې ډریګ کو ټول ون راغی کنه دی زید کې ګوره دی کونه کې یو ډاټ دی دا ډاټ ته پریس کو او دا دی فل سیریز کا تاسو ته بالکل ترتیب کې راځي 1 2 3 4 5 6 دا یو طریقه شو. کنټرول زد باندې انډو شو زرا لما د دې 1 سره ما 2 پریس کو منشن شو سره د دې انتخاب کې سلیکشن وکړئ. ٹھیک شو جی سلیکشن شو دا پلس نه خج راځي کنه دا پلس نه تاسو لګ ډریګ کې راځي څنګه ډریګ کوي تاسو ته ترتیب کې سیریل نمبر راځي 1 2 3 4 5 6 7 ډیټا ډیره زیاته کې دي چې په ساونو په زرګونو کې دي چې کوم سره په تاسو هغه کانسپټ کلیر کوو. ٹھیک شو جی راځو په دې کې اوس لږ انټری کوو. اوس دا هغه انټری ده ډیټا موږ ته ملو شوې دا انټری څنګه کوو. فار ایگزامپل یو نیم دی علي لاست نیم چې کوم دی نو جان دی د کنټری چې کوم دی نو پاک مطلب پاکستان شو ایڈریس پرس کدی چې کوم دی نو په بینک سایت باندې اوسېږي دا هر څه کې دي چې کنه فون نمبر پرس کا د چې کوم دی نو فار ایگزامپل دا یو سو ډیجټس ما واغښت دا د فون نمبر دی د فکس کوډ چې کوم دی پرس کا دی پوسټل کوډ یې دی او ایمیل چې کوم دی نو واتس ایور چې سم دی او هغه چې کوم دی نو تاسو په دې کې الریډي چې @. او هغه سره فار ایگزامپل جیمیل وغیرہ دی یا یاهو دی سمثینګ دی هغه شو. ٹھیک شو بیا را شو بیا دا څنګه ډیټا انټری موږ کوو. دې کال ډیټا انټری راشم بل نامه دا جان نامه دا لاست نیم پرس کا کمال دی د کنټری فار ایگزامپل چې کوم دی نو چاینا وکړو. د دې نه علاوه ایډریس د الریډي چې کوم دی نو بیا چې د کینال سایت دی رف ډیټا دی جی فون نمبر د پرس کا فار ایگزامپل دا شو زه تیز ځکه لګیم چې تاسو ټایم ځای نشي پوسټل کوډ دا شو فیکس دا فیکس پوسټل کوډ چې کوم دی نو د ایگزامپل دا شو ما خبره ده چې مطلب څو ورته جیمیل آی ډی شو. بیا د لراشه ما دلته کې بیا بل نمبر کوم به سمد نامه مې ورکړه د سمد سره چې کوم دی نو د راځي خان دی بعض وخت د نومونه د بند نه چې کنټری پرس کړه د انډیا او ایډریس چې کوم دی نو بیا مطلب دا چې مارکیټ سایت دی دا تاسو دغه شانتي ډیټا انټری کوي. فون نمبر فار ایگزامپل دا شو او فکس چې کوم دی نو بیا دا شو بیا چې کوم دی نو پوسټل کوډ چې کوم دی نو دا شو او بیا چې کوم دی نو جیمیل آی ډی وغیرہ دا ځکه ځان څخه لکه زه فارغ وم چې تاسو ټایم ځای نشي. دا اوس بیا زرا لما په 4 نمبر کې سیریل نمبر کې 4 کې بیا زرا لما بیا ما دي چې ولیکو فار ایگزامپل طلحه نامه مې ولیکله د لاست نیم چې کوم دی فار ایگزامپل شایان نه او د بیا کنټری پرس کا بیا د کنټری فار ایگزامپل دا جاپان کې اوسېږي. بیا چې کوم دی ایډریس چې کوم دی دا ریور سایت دی بیا فار ایگزامپل د دوی فون نمبر وغیرہ چې کوم دی نو دا شو فکس چې کوم دی نو دا شو او بیا پوسټل کوډ وغیرہ چې دی دا شو ایمیل بیا دا شو. ٹھیک شو جی بیا رالم اوس ګور دا ډیټا انټری کیږي دا هارد نه سافت دا انټری کیږي. فار ایگزامپل په دې کې بیا ما ور واچو امجد بیا د چې کوم دی نوم بیا ما ور واچو احمد ها بیا د چې کوم دی کنټری چې کوم دی فار ایگزامپل دا ما راوست
ایډرس ته بیا رالم ایډرس چې کوم دی نو بیا دا بل سایډ چې کوم دی دا د ایډرس شو ٹھیک شو جی فون نمبر یې دا شو ځکه چې ما نه ذکر سره چې موږ ته په دې وخت کې لکه مطلب پته نه چې څه ایډرس ته تاسو به ډیټا ایکچوال میلو شو تاسو بیا ایکچوال هغه ټایپ کوئ تاسو صرف هغه پروسس په یو تاسو به صرف خدا خو جیمیل آی ډي وغیرہ ٹھیک شو جی بس دا ډیټا تاسو سره په سونو کې دي شي په زرګوم کې دي شي ډېر زیات هم کې دي شي دا ترتیب ته څنګه راځي سمېږي څنګه جوړېږي څنګه په دې باندې موږ ډسکشن کوو ٹھیک شو جی تاسو دې ته مو ګورئ چې ایمیل غلط دی یا مطلب فکس غلط دی نه ځان پوهېږئ په کانسیپټ باندې ټیک شو ها داسې ډیټا واخیستې شو دا تاسو ګورئ دې کالم کې دا هیش راځي دا دی ډیټا پوټ شوه دا به لاول څنګه موږ ټیک کوو د دې انتخاب به تاسو وکړئ داسې فار ایگزامپل چې څومره ډیټا موږ اخیستې ده د دې ځای پورې انتخاب شوه دې ځای ته به راشئ د فارمیټ ته دا وګورئ ما د بال پوینټ دغه هم راوړو دا به کلیک کړئ چې دا کلیک کړئ نو په دې کې راځي آټو فټ کالم وث ښکاري که نه جي آټو فټ دا به تاسو کلیک کوئ تاسو وګورئ کمپلیټ چې کوم دی نو هغې آټو فټ کړه ښه بیا که زه داسې وکړم چې دا زه ډیټا بیا راولم د دې سلیکشن وکړم او زه یم چېرې دا په دې سیلس کې چې کوم دی نو یو سیټ ته دي بل سیټ ته دي او دا د لږ په سنټر شي په ترتیب کې شي نو په دې هوم ټیب کې دا انزرټ دی دا ورسره پاتې چې کوم دی نو هوم دی په دې هوم ټیب کې چې راشي او دا ټول د دې چې کوم دی دا ډایرکشنز او دا هر څه چینج کړي سنټر ته کې سیټ ته کې کوم اوس فار ایگزامپل دا سنټر بالکل سنټر شو که دا بل وګورئ دا چې کوم دی هغه سیټ ته شي دا بل چې وګورئ دې سیټ ته شي دا وګورئ دا هغه سیټ ته شي دا بل سیټ ته راشي دا ټول لږ فرق پکې راځي خو سنټر مې واخیسته ټیک شو جي بیا د دې نه بعد راځم اوس په دې کې اوس دا خبره کوو که نه جي چې په دې کې فار ایگزامپل اوس زما نه چې کوم دی نو یو کالم هیر شوی دی فرض کا دلته کې اوس مونږ څنګه چې خبره وکړو چې کالم واخلو او کالم څنګه اخلو کالم فرض کا زمونږ نه هیر شوی دی مونږ ته بیا وروسته پته لګي چې تاسو مطلب په سونو ډیټا ده او په دې کې یو کالم تاسو پټ کړئ دا ستاسو د پوهې لپاره کوم ٹھیک شو جي اوس فرض کې کالم نه ځکه په کار دی لکه دا فرست نیم دی دا بی کالم شو په سی کالم کې لاست نیم دی او په ډي کې کنټري دی خو یو تن مونږ ته دا هدایات بیا راکړل چې وایي صاحب په دې فرست نیم او لاست نیم پسې یو کالم چې کوم دی د فل نیم لپاره والا اوس په سونو ډیټا مونږ انټري کړي بیا به څنګه مونږ مینولي چې کوم دی نو یو راکون اوس د هغې طریقې کار څه دی چې تاسو بل کالم راولئ نو په دې بي کالم کې به تاسو ودرېږئ ټیک شو جي او په دې به رایټ کلیک کړئ چې رایټ کلیک کړئ او دا انزرټ ووایئ چې انزرټ ووایئ نو اټومیټیکلی په لاست کالم پسې کالم راغی ټیک شو جي نو اوس په دې کې ما راوسته فل نیم دا ما ولیکل فل نیم ټیک شو جي اوس ګوره جي فل نیم خو په دې کې راغی دا د دې دپاره شو چې که تاسو نه هیر شوي تاسو ته یو تن بیا ووایي چې په دې کې یو کالم پټ کړه د هغې دپاره شو فل نیم فرض که د دې ما هم ور واچول چې فل نیم یې چې دی نو علي جان شو دا فل نیم شو که چې فرست نیم او لاست نیم بیا اوس په دې باندې ځان پوهېږئ دا ډېره ډېره زیاته ده دا الموست چې کوم دی نو په سونو ډیټا ده او په دې کې چې کوم دی نو دغه شانتې زه اوس بیا لګیم او فل نیم کالم خو ما ته په لاست کې ویلو شي ور واچوې که نه او زه بیا چې کوم دی راکوجېږم او چې کوم دی نو جان او کمال نو بیا د لا فل نیم شو بیا صمد خان نو بیا صمد خان نو بیا طلحه شین او دا کوم دا به زه په شارټکټ کې څنګه کوم ځکه ډیټا به ډېره زیات دی نو په هغې باندې ستاسو سره زه ډسکشن کوم چې په شارټکټ کې به دا اوس مونږ ها بھائی صاحب شارټکټ څنګه شارټکټ مطلب په دې به یو فارموله اپلای کوو څنګه اپلای کوو فارموله مونږ داسې اپلای کوو چې فل نیم خو کالم راغی اوس چې کالم راغی نو فرست نیم او لاست نیم مونږ غواړو چېرې دا په فل نیم کې دواړه یو ځای راشي دا خو ما مینول وکړو علي او جان ما مینول وکړو نو دا خو به ډېره زیاته ډیټا وي نو دا خو به چې ټول دغه شانتې کېږي نو دا خو به ټول ورځ به ته بیا بنده ناستې نو نه په دې باندې مونږ فارموله څنګه یوز کوو دا مینول دی نه ما بیک ریموو کړو په دې ځان پوهېږئ چې دا دواړه نومونه یو شي فرست او لاست نیم یو نوم شي او فل نیم ته راشي ټیک شو جي فارمولې څنګه راځي از ایکول ټو د از ایکول ټو نه بعد چې تاسو وګورئ نو دا فرست نیم چې دی که دا به تاسو سلیکشن والې ده دی د دې سلیکشن چې تاسو واخیسته نو د دې نه بعد به د دې شفټ سره د دې اینډ دا بټن پرس کړئ د کیبورډ نه شفټ به پرس وي او اینډ ټیک شو چې دغه راغی بیا د دې نه بعد چې کوم دی د شفټ سره به دا کوټیشن نی په کیبورډ کې شفټ سره به کوټیشن پرس کړئ پرس شو جي سپیس په ورکړئ بیا به د شفټ سره بیا کوټیشن پرس کړئ پرس شو جي د هغې نه بعد به بیا د شفټ سره اینډ ورکړئ او چې اینډ نوم ورکړو نو بیا به دا لاست نیم سلیکټ کړئ دا جي دا لاست نیم دا به تاسو دا شي سلیکټ کړئ سلیکشن شو فارموله اپلای شوه
انټر ووهئ تاسو وګورئ علي او جان په فول نیم کې یو ځای راغله نو دا فارموله خو لږه غوندې داسې لږه کمپلیکیټډ ښکاره شوه خو دا به تاسو ته فایده څه درکوي دا چې اوس تاسو ډریګ کوئ که نه نو که دې خوا په سوونو وي په زرګو وي تاسو ته بیا صرف ډریګ کوئ او ټول نومونه به توجه کېږي لکه څنګه دلته راشئ جي دې پلس کې تاسو ودرېدئ دا پلس نښه چې راغله ښکاري که نه چې دا پلس نښه راغله او دا ډریګ کې دا ډریګ شو دا ډریګ شو جي او پرېږدئ ټول یې راوستل جي دا دی جان کمال یو ځای شو صمد خان چې کوم دی ټیک شو طلحه شایان صحیح شو امجد احمد یو شو کالم که تاسو مطلب وګورئ د دې دلته کې ودرېږئ او دا ځای کې چې دا پلس نښه شي سلیکشن وشو کړه دا پلس نښه دا پلس نښه او ډبل کلیک کې تاسو په خپله وګورئ هغه یو شو دا خو یو دا په ډیټا انټري کې دا ټول ټریکس دا چې کوم یوز کېږي دا به یاد ساتئ د دې لپاره مطلب موږ وایو چې مطلب تاسو ډیټیل سره وکړو ها اوس بل څه کېږي نیکسټ راځئ دی لا تاسو دې ته وګورئ که نه دا فون نمبر چې مونږ کوم هسې اګزامپل نه ورکړو که نه دا مونږ ځان سره نوټ ډاون کړو دا فون نمبر دی دا دی ډیټا انټري به ډېره زیاته وي او یو تن به دا خبره کوي چېرې زما نه پکې څه غلطي ونه شي نو په دې باندې زه داسې یو فارموله داسې یو هغه اپلای کومه چېرې مطلب که فار اګزامپل دا فون نمبر د لسو نمبرونه د اتو نمبرونه د شپږو نمبرونه یا سیوا کېږي او یا کمیږي نو چې ماته یو میسج راکړي چې ما نه پکې غلطي نه کېږي دا به د هغې کلرک د هغه چې کوم جاب ډسکرپشن دی چې کوم ډیټا انټري کوي نو دا به هغوی ته په خپل الریډي ځان ته دا کلیر کوي ځکه چې دا به هغه کار وي چې بس مطلب ډیټا انټري به کوي ټیک شو جي دا به څنګه کېږي دا اوس ګوره دا چې کوم دی دا زه ټولو دا ما ټول د دې ځای نه داسې کړله ډرایګ کړله او دا مې د دې ځای نه کلیر کړو ځان ته مې دا سیلز چې کوم دی دا خالي کړو ټیک شو جي اوس فون نمبر پرس کا زه به دوی یم چې فون نمبر چې دی نو هغه که د اتو نمبرو سره برابر وي 8 ډیجټس یا چې کوم زه نمبرز ورکوم 8 نو په دې سیلز کې په دې کالم کې د انټر کېږي ټیک دی وي خو که د 8 نه دا کم وي او یا د 8 انسونه سیوا وي زیات وي نو ماته یو میسج راکوي چې دا ټایپینګ دی غلط وکړو او د دې کریکشن وکړه نو دا به خو بنداله ډیټا انټري به فاسټ کوي دغه ته به اسانتیا ځکه چې که دغه نه مطلب د هغې 8 انسونه یا د 9 انسونه یا تاسو چې کوم سلیکشن ورکړي د هغې نه هغه سیوا کېږي دغه ته به ډایرکټ یو میسج راځي چې یاره د دې کریکشن وکړه اوس څنګه به کېږي دا سپوز کوم یاره زه یم چې یاره دا کالم ما سلیکشن وکړو او په دې کالم کې دا فون نمبر چې ما لیکلی دی په دې کې زه څومره ډیجټس یا نمبر زه انټري کوم نو هغه دی د 5 نه سیوا ني د 5 نه سیوا ني د 5 ایکول دی وي که د 5 نه سیوا وي نو اوم دی میسج راکړي او که د 5 نه کم اوم دی میسج راکړي که 15 وي نو اخلي دي یعنې باقي دي نه اخلي اوس راځم چې دی له دا تاسو څنګه کوئ سلیکشن دوباره وګورئ دا کالم به سلیکټ کړئ دا جي کالم دی د بر راشئ د ریبن ته په دې کې دا ډیټا لیکلی شوي دی جي دا ډیټا ښکاري که نه لکه تیارو هم ده ځکه چې د پاکستان خو دا حالت دی بجلي کله وي او کله ني نو تاسو په خپله وګورئ دا ډیټا ده ټیک شو جي په دې ډیټا کې زه راځم د ډیټا ویلیډیشن ته دا کونه چې دغه چې کوم د ډریګ شو په خپله باندې راغی دا ما انټر کړو او دا ډیټا ویلیډیشن مې کلیک کړو ټیک شو جي ډیټا ویلیډیشن چې ما کلیک کړو نو تاسو دې ته وګورئ په دې کې سیټینګ دی انپوټ میسج دی ایرر دی د دې نه شروع کوم د سیټینګ نه د الاو ته چې راشي که نه الاو مطلب زه پرمیشن ورکوم د څه نو زه به والم دلته کې لین ټیکسټ چې د دې نه مطلب سیوا ني کم ني زه په هغې باندې خبره کوم نو ټیکسټ ما انټر کوم ټیک شو جي یا فار ایگزامپل که زه ټیکسټ نه ورکوم زه به دوی یم چې لږ تاسو ته نور هم اسانه کوم ټیکسټ سلیکشن وشو او په ټیکسټ کې بیا دا ډیټا چې کوم دی دا بیټوین نه ورکوم زه ایکول ټو ورکوم ایکول ټو چې ما ورکوم دا لین زه ورکوم که نه چېرې په دې کالم کې که زه کوم ډیجټس کوم نمبرز انټر کوم نو دا دی د 5 که د 5 ایکول وي 15 انسي په دې کالم کې په دې سیل کې ولیکلی شي خو ما ته انټري راکوه ټیک راکوه یعنې ادروایز که د 5 نه کم وي نو اوم چې کوم دی میسج راکوه چې غلط دی که د 5 نه زیات وي نو اوم میسج راکوه چې غلط دی دا 5 یا ساتئ جي 11 نه چې کوم دی نو ما راوسته ټیکسټ لینت او په دې ډیټا چې کوم دی که نه دا چې دا ډراپ ډاون چې کوم دی کلو شي که نه دې نه مې ایکول ټو واغېسته او دې ته کې مې 5 ورکړه دا مې اوکې کړه اوس ګورو چې دا څنګه اپلای کېږي ما دا ووي چې که بس ته د 5 ایکول وي خو ما ته ریزلټ چې کوم دی نو ټیک راکوه دا وګورئ 1 2 3 4 5 زه انټر کوم
نو ماته ریزلټ ټیک راکوي. خو دا مې دا ویلو چې که د 5 نه کم وي یا زیات وي نو بیا ماته میسج راکوي چې غلط دي، زه کم لیکم. H 1 2 3 مې ولیکه مطلب 3 هندسې مې ولیکلې او انټر مې کړ نو میسج یې راکړ چې غلط دی. This value does not match the data validation restrictions defined for the cells. defined for the cell مطلب چې دا کالم ته موږ سلیکشن ورکړو چې په دې کې دا ډیټا ویلیډیشن تاسو ولګوي کینسل شو. ټیک شو جی. خو بیا ګورئ که موږ دا ویلو که د 5 نه سیوا وي نو موږ ته میسج راکوي چې غلط دی. نو 5 نه سیوا څنګه دی ګورو ته 1 2 3 4 5 6 سیوا شو کنه او زه انټر کوم دوباره هغه میسج راکوي. It means چې تاسو ځانته په ډیټا انټری کې دا ډیټا ویلیډیشن دا تاسو ولګوي نو تاسو ته به دا پرابلم نه وي، تاسو به ایزیلی مطلب فاست خپل ورکینګ کولی شو. که غلطي پکې کیږي نو ډایرکټ په تاسو باغې باندې پوهیږي. خدای ته تاسو جو ګورئ که زه چې دا میسج ماته لګونتي زما د ترتیب مطابق راکوي. ډیټا سلیکشن شوی دی کالم چې کوم دی بیا مې سلیکشن واغسته دی ډیټا ویلیډیشن ترالم او مغه ډیټا ویلیډیشن مې بیا کلیک کو او تاسو دې چې ګورئ دا ایرر الرټ لیکل دي. خیال دې کوي چې دا ګورئ یو سیټینګ دی یو انپوټ میسج دی او یو ایرر الرټ دی. ایرر الرټ کې زه ټایټل کې دا ورکوم چې مطلب د قشانتي سچويشن راشي چې مطلب نمبرز غلط لیکل شي وي دا ایکوال ټو مطابق نه یو زه دا ورته وایم چې ما درا کې چې دا رونګ میسج دی رونګ انټری WRONG رونګ انټری دی وکړه. ٹھیک شو جی. ها بیا دې چې ایرر میسج کې بیا څور کوم ایرر میسج کې ورکوم دا ساده پښتو کې وردالي کومه لکه غلط شوی. ٹھیک شو جی. دا تاسو په انګلیش کې لیکلی شي او ساده پښتو کې مې دا ورته منشن کړه دا ما او کېږي. ٹھیک شو جی. اوس ګوره ها مونږ ویلو کنه چې د 5 ایکوال وي نو ریزلټ به ماته او کې راکې. ټیک شو جی. نو په دې ځای کې زه بیا ورکوم ښه ګوره چې د 5 نه کم ورکوم 2 3 سلور هندسې مې ورکړل نو د 5 نه خو مطلب کم دي کنه او زه انټر کوم. ټیک شو جی. میسج یې څه ورکو هغه غلط شوی همغه میسج وبې سه و چې کوم ورکړو اوکې شو. خو بیا که زه مطلب دا سیوا ورکوم 1 2 3 4 5 6 مطلب سیوا مې ورکړل او بیا مې انټر کو بیا راغی هغه غلط شوی نو مطلب د دې خبره داري چې کریکشن ځانته وکړه. ټیک شو جی. دا اوکې شو. بیا دا کالم بیا سلیکشن شو او بیا ډیټا درالما مطلب د دې نظر ډیټا ویلیډیشن اوس ختمو ما ریموو کوم چې مطلب دا مطلب بیا د سمسله پکې نه نو دا ډیټا ویلیډیشن کلیک کړئ او دا دې ځکه دې کوله کې دا کلیر آل لیکل شوی دی دا کلیر آل بیا هغه کلیک او بیا دا اوکې و هغه ته ختم شو. اوس مطلب تاسو هر څو انسي دې ګس په میسج وغیر نور کې لګا تاسو ګورئ دا اوس ما 1 2 3 4 5 6 سیوا شوی او انټر کوم بیا اس قسمه میسج چې کوم دی نه ورکی نو دا و دا ډیټا ویلیډیشن کار. ها اوس راځو په دې خبره باندې چې کپرس کا دا ډیټا وی کنه دا ډیټا تاسو ګوره دا پرس کډې رضایت وي پسونه وي بزرګو وړي رضایت وي او په دې کې مون مطلب دا سافت فارم ته کنورټ شو او دا مطلب د دې یا مون پرنٹ اخلو یا مون مطلب خپل ریویو کو او زمون بزل کې ذهن سوچ کې دا راشي چې په دې کې د ډوپلیکیټ غونی راغلي کاپی خو پکې نه دی راغلي. ٹھیک شو جی. نو په دې کې پرس کوس فار ایگزامپل زه خپل باندې خاصدان په دې کې زه ډوپلیکیټ ورواچوم فار ایگزامپل دا علي جان والے چې کوم دی دا ما دې ځنه کاپی کړل دا کاپی شو دا دې ځکه لاندې پیسټ شو دا پیسټ شو. اوس که تاسو ګورئ کنه دا خو په دې کې تاسو ته په خپل پته ولګیږي کنه چې دا علي جان علي خان چې کوم دی بیا علي جان علي خان جان کمال دی دا 1 2 چې کوم دی او دې ته به خیر دی منشن کوم چې او 7 مطلب دا 1 2 او 6 7 دا ډوپلیکیټ دی په دې کې او دا ډېر ډېر زیات دا او زه چې کوم دا زه به دا څه کار کوم چې سیریل نمبر سلیکشن بنا لې خجی سیریل نمبر بنا دا فرست نیم نه سلیکشن وکي او را بشه پورا سلیکشن مو کې د دې ځای پورې جی ډیټا شیر سمري تاسو لپاره چې سمري کنه اب وګي او بیا به راشه دغه ته ها دا اوس ګوره سلیکشن شو تاسو ته مو کنه سیریل نمبر او پکې نه سلیکشن به دغه نه اخلي ها د دې فرست نیم دوباره وته خیر دی وګوره د دې فرست نیم نه د دې نه ما سلیکشن واغسته څومره پور ډیټا تاسو وي څومره کالم پورته لیکنه هغه شو نو اومه ډیټا دا ګوره دا فارمولا دا ټول ټیبس دي کنه خو دا ډیټا نه کوم چې موږ په ډیټا ویلیډیشن خبرو دا ډیټا ویلیډیشن دی د دې نمبر تاسو ګورئ دا ریموو ډوپلیکیټس. ٹھیک شو جی. ریموو ډوپلیکیټس تاسو څنګه کلیک کې دا باکس کلو شنو په دې باکس کې دا سلیکټ آل شي دی دا به تاسو نه چیړئ جی
دا سلیکټ آل به همدغه شانتې سلیکشن کې پرېږدي دا زموږ هغه ډیټا ده چې کومه پرته ده ټیک شو جي او دې ځای کې به تاسو اوکې ووایئ اوکې مو میسج ته راغی ټو duplicate values found and removed 5 unique values remain وی کوم چې د ډوپلیکیټ وو هغه چې کوم دی ریموو شو او 5 یونیک ویلیوز ریمین شو 5 یونیک ویلیوز ریمین مطلب دا دی چې کوم مختلف وو کوم یونیک وو هغه پاتې شو تاسو سره په سلیکشن تاسو کوم اغستې وو هغه ډوپلیکیټ به تاسو د موږ ریموو کړو موږ اوکې کړل تاسو وګورئ چې 7 سیر نمبر خالی پاتې شو تاسو ته مې لکه سیر نمبر باندې سلیکټ کوي کنه هغه خالی پاتې شو هغه ډوپلیکیټ یې کنه لری کړل ها دا وجي ریموو ډوپلیکیټس اوس راځم د دې ها زما ملګرو په دې کې تاسو ته یو بونس پوینټ بلم درکوم هغه څه دي کنه پرس کا دا کنټری دی دې کنټری کې اوس وګوره کنه دا مونږ پاکستان چاینا انډیا جاپان یو ای کنه نمونه ورکړي دي کنه زه دا یم چې ماته ډیټا انټری نور مسانه شي نور اسانه مطلب دا کنه چې دا نمونه چې کوم دي څومره چې واتس ورسون لسی تی پنځه څومره چې کنه دا ځان ته په یو ډراپ ډاون کې د سلیکشن واخلم او چې کله زه ډیټا انټری کوم نو به دا غي ډراپ ډاون چې کوم دی ال باقاعده یو فلټر ټایپ لګیدلی او دا غي نه رااله مو کلیک کوم ماته اسانتیا سره ملاويږي څنګه کیږي راځي ګورو په دې کې اوس تاسو ګورئ جی کالم به خامخا سلیکشن کوي ډیټا تاسو ته مې ویل چې ډیټا دا ټیب دی دا ټول ټیبز دي دا فارمولا شو دا ډیټا شو دا ټول ټیبز دي ډیټا ټیب ترم دا ډیټا دا مې کلیک کو دی ویلیډیشن تر عالم جی څنګه چې وخت به مون خبر کړو فون نمبر د پاره مونږه دی باندې ویلیډیشن لګو ډیټا ویلیډیشن بیا کلیک شو په دې ډیټا ویلیډیشن کې دا الو چې کوم دی کنه الو مطلب تاسو پرمیشن ورکوي دی کې تاسو کلیک کې لیست چې لیست هم کلیک کړو دا سورس نه دا سورس دی تراشه او دا ډیټا کې تاسو سره د کنټری څومره نمونه یار څه کې دي چې هغه تاسو مطلب اډرس هم کې دي چې فول نیم او لاست نیم سم ارسم کې دي چې دا موږ صرف سلیکشن د دې کالم کړل دي اوس ګوره دی کې کنټری سلیکشن ورکوم پاک دا پاک صحیح شو کامه به خامخا ورکوي ٹھیک شو بیا دی چاینا سی ایچ آی ان ای سپیلینګ به ټیک لیکي چې دی کې هغه کې یو شان دي بیا دی انډیا صحیح شو کامه به کې بس خامخا ورکوي بیا دی جاپان دا زموږ اسی رف چې کوم نامې ورکړي هغه دي او بیا دی یو ای ای ٹھیک شو او بیا آی تھنک چې بیا پکې انډیا خو بغیر دی اوس موږ منشن کړو اوس دا اوکې کوم ٹھیک شو دا دې ذکر شو دا لیست هم دې سلیکټ کړو دا لیست هم واغسته دا لیست دا لیست ٹھیک شو او دا سورس هم ورکړو مطلب چې اوس په دې ډراپ ډاون کې په دې باکس کې په دې فلټر کې دي کې موږ دا الریډي پراته ملاويږي بیا دا څنګه ملاويږي دا تاسو اوکې کې ٹھیک شو جی دلته رااله مې تاسو دې ځکه درې کنه دې کنټری کې او دا فلټر غونډه نه خرغې دا هم کلیک کو تاسو ګور او مغه پاک چاینا انډیا جاپان یو ای مغه نامې پکې راغلي اوس دا برخه مین ول لیکل شي نو پرس کزه دا په کالم پوره لګیدل ښه سلیکشن شو دلته ودرې دما دا ما د مخ کنه ډیټا انټری کوم کنه ما د مخ ځان سلیکشن کړو وای دې تراله نو ایکس واي زد دا کوم چې ما پوره اډرس لیکلی دا نور دا شی وی دا تن خو چې وی دا جاپان دی ولا کلیک لاندې را کوشه دا بل تن چې کوم دی دا خو جیو د پاکستان دا تن چې کوم نو دا خو جیو د یو ای دا ډراپ ډاون دا غي تاسو دا فائدہ ملایويږي په ډیټا انټری کې چې تاسو کارو په اسانتیا کې ختميږي څنګه عمره طریقه د پورا سلیکشن د کالم والے ډیټا حواله ډیټل ته کلیک شوی دا ډیټا ویلیډیشن تراشه ډیټا ویلیډیشن کلیک کې دا کلیر آل څنګه چې وختي مونږه کلیر کړو دا کلیر آل وخه او دا اوکې کلیک کې ډیټا ویلیډیشن ریموو شو ها ملګرو دی کې اوس دی ته وګورئ کنه دا به کې بل ځان سره یو ټریک چې کوم دی نوٹ ډاون کې دا ټول ډیټا انټری سره تعلق لري نو ځکه تاسو په یو باندې په تفصیل سره پوهیږم چې سبب کې تاسو ته سمسلني دا کزه دا څو ګورم کله چې دې ځای ته راشم اوې دا ځکه تر راګوزیږم از انټری کوم ارسه زمانه چې کوم دینو بره ډیسپیر شو نه ښکاري نو زه بیا بره خېجم داسې بیا به بره ګورم چې زه کوم کالم کې لګیوم او کوم کې بیا به بره خېجم بیا به راګوزیږم د دې نه به ځان بچ کوم او داسې به کوم چې زه به دوی یم چې په کار خدا و چې دا کوم چې دا فرست کالم دی دا سیریل نمبر دی بیا فرست نیم لاست نیم فل نیم کنټری ایډرس فون نمبر فکس پوسټل کوډ ایمیل کم چې کم دا کالم دا رو ته رو ویږي دا رو چې کوم دا کړی چې دا رو ما تخکاری او فکس پرته چې لکه لاندې کزې انټری کوم چې ما تاسو پته لګی چې لاندې ډراپ ډاون شو کته سکرول ډاون کوم نو ما ته څنګه پته لګی چې فول نیم کوم ځکه کنټری نیم کوم ځکه وو ټیک دی اسانه طریقه څنګه شل بګو دا سیریل نمبر لیکل شوی دی کنه چې کوم رو تاسو فریز کوي سٹاپ کوي چې مطلب هغه دی
د سکرولینګ دوران کې زه ښکته کوزیږم نو چې هغه زمانه نه ډسپیر کېږي نه غیبېږي نو تاسو لکه دا 7 دی دا وګورئ دا 7 دی او دا سیریل نمبر دا هر څه لیکلی شوي دا کالم دی د دې نه به ښکته ودرېږي 7 به په ځای په دې ځای کې به ودرېږي او دې به په دې لیفټ کلیک سره یو کلیک وکړئ سلیکشن وشو دی ولیده ابر چې کوم دی نو پاتې شوي دی ښه 7 نه یې سلیکټ شوي 8 چې کوم سلیکشن وشو اوس ګورئ جي او زه رالم په دې ویو کې دا ویو نه دی د ویو ټیب ته رالم او په دې ویو ټیب کې دا فریز پین لیکلی شوی دی که نه فریز پین دا مې کلیک کړو دا مې کلیک او په دې کې دا فرست ون چې کوم دی که نه فریز پین دا مې کلیک کړو او دلته رالم نو دا وګورئ یو نرۍ غوندې لاین ښکاري یو سټیټ ښکاره شوی دی دا ښکاره شو د دې فایده څه وه اوس چې زه سکرول ډاون کېږم که نه نو نوره ډیټا به ځي خو هغه ماته ښکاري فرست نیم لاست نیم زه ډراپ ډاون کېږم زه روان یم دا دی زه څو ته راورسېدم دا دی آلموسټ دې ځای کې ګورئ دې کونه کې ګورئ 34 چې کوم دی زه رو ته راورسېدم هغه بالکل په ځای د هغې وجه دا ده چې مونږ ته به اوس څه مسله پکې نه وي ټیک شو جي زه واپس چې کوم دی بره خپل ایریا ته واپس دا دی راغلم اوس یو تن وایي چې دا زه ختموم نو ختمې به څنګه عمقه دغه به پرېږدي ست چې کوم کالم دی چې کوم کې ستاسو دا انټري ده فرست نیم او لاست نیم او فل نیم دا دي هغه پرېږدي همدغه شان دی دا 8 چې کوم وروره دی به سلیکشن واخلي یو کلیک په پې وکړي دی فریز ته به راشي او دا به انفریز کړي هغه وختي فریز لګېدی دا به انفریز کړي چې انفریز شي نو ګورئ هغه لاین شانتې د ریموو شو او یې سکرول ډاون کوم که نه اوس هغه واپس ډسپیر کېږي ښه اوس که فرض که دا خو په رو باندې ولګېدم یو تن دا وایي چې دا ماته په کالم باندې به څنګه لګي زه واپس چې کوم دی نو خپل ایریا ته راغلم د کالم فرض که زه دا وایم چې دا سیریل نمبر دا فرست نیم او لاست نیم دا که زه فرض که دې سیټ ته سکرول کوم هغه زه ښکته تلم که نه دې خوا زه سکرولینګ کوم نو دا دې ما نه غیبېږي نه ډسپیر کېږي ټول ډسپیر شو شو جي نو زه واپس راځم دې دغه ته دلته واپس راغلم او زه یم چې دا سیریل نمبر او دا فرست نیم او دا لاست نیم دا یې زمانه نه ډسپیر کېږي دا به څنګه نه کېږي دا A B C کالم دی نو زه به په D کالم کې سلیکشن والم چې په D کالم کې سلیکشن والم او همغه په ویو کې دې فریز ته راشم او په دې فریز کې که تاسو وګورئ زه راشم اوس فریز فرست کالم لکه چې مطلب ماته دا فرست کالم چې کوم دی فریز کا ټیک شو نو تاسو وګورئ که نه دا فریز فرست کالم دی خو اوس ګوره فرست کالم چې کوم دی نو هغه ستاسو فرست کالم دا دی دا A ستاسو فرست کالم دی دا A کالم دی دا B بیا سیکنډ دی دا C تھرډ دی تاسو خو ویلې چې لکه موږ دا کوو چې موږ ځان ته دا ABC کالم چې کوم دي دا درې وړه کالم چې کوم دي زموږ نه خو نه ډسپیر کېږي نو په ډي کې به ودرېږي او دې فریز ته به راشي او فریز فین به پې ووایي که تاسو فرست کالم کوئ نو ریممبر بیا ښه بیا به صرف ګورئ A کې دا A به دا A کالم دی که نه دا A او په ځای به صرف په B کې به نو صرف A فرست کالم به بیا سلیکشن کېږي د هغې چې کوم فرست کالم د دې فریز پین نه که تاسو فرض کړه فرست کالم واغې دا فرست کالم دی دا A خو زه یم چې نه ABC کالم دی ماته فریز وي او باقي چې کوم دی نو سکرولینګ دی کېږم چې ماته څه مسله نه وي ډي کالم کې زه ودرېدم هغه سلیکشن وشو دا ویو دی او په ویو کې دا فریز فین دی په فریز پین کې دا دوباره مقه فریز فین ځای هغه نرۍ غوندې لاین به دې ته اوس راغی تاسو ګورئ نرۍ غوندې لاین دا دی راغلی دی اوس ګورئ زه سکرولینګ دی خوا کوم نو چې مونږ کومه خبره کړې وه چې ABC کالم دی نه سکرول کېږي نه ډسپیر هغه په ځای پرته دی ټیک شو جي بیا واپس دلته رالم واپس رالم ټیک دی دې ځای کې بیا ودرېدم او بیا فریز ته رالم او دا مې انفریز کړو نو فریز چې کوم دی ریموو شو ها ملګرو اوس دې خوا ګورئ که نه په دې کې ځان سره دا یو پلس پوینټ هم نوټ ډاون کړئ دا डी کالم وګورئ که نه دا فل نیم دی علي جان جان کمال صمد خان طلحه شایان امجد احمد ډیټا انټري کې دا انسټرکشن دا هدایت ملو شو چې یاره داسې وکړه چې د دې نه دا فرست نیم چې کوم دی ریموو کا صرف لاست نیم دی پاتې شي دا ډیټا به په سوونو وي په زرګونو وي دا خبر زه بار بار ریپیټ کوم داسې خو پایله اسانه نه کېږي د دې لپاره به تاسو کوم ټریک یوز کوئ چې فرست نیم ریموو شي او لاست نیم پاتې شي او یا یو تن دا وایي چې لاست نیم ریموو شي او فرست نیم پاتې شي لیټ سی دې ته تاسو اوس ګورئ ښه جي داسې کار به وکړئ جي چې دا وګورئ دا ډي کالم کې دی د دې سلیکشن به والئ او کنټرول H دا به پریس کړئ پریس هم کړئ جي کنټرول H وشو نو دا داسې دې ځای کې وګورئ دې ځای کې دا به زه ریموو کوم خیر د شفټ سره به تاسو د سټار دا نښه ده دا پریس کړئ شفټ سره او په دې سره به داسې یو سپیس ورکړئ شفټ نښه او یو سپیس هم ورکړو کېږي به دې سره څه کېږي به دا چې تاسو وګورئ که نه نو دا فرست نیم چې کوم دی که نه دا علي
یا فرست نیم جان دی یا صمد دی یا طلحه دی یا امجد دی، په دې ډي کالم کې دا به ریموو شي او صرف لاست نیم به پاتې شي. په کومه طریقه چې تاسو د شیفت سره سٹار پریس کو یو سپیس هم ورکو، دلته کې ریپلیس آل کې، دلته کې اوکے کې او دلته کلوز کې وګورئ چې څه پاتې شو، جان کمال خان شایان احمد فرست نیم یې دا دا دنه ریموو شو. بیا ورېږي اوس یو تن وایي چې لاست نیم ریموو کوو او دغه دې موږ سره پروت وي، دا فرست نیم دی. کنټرول زیډ باندې زه واپس راغلم، کنټرول ایچ په پریس کې اسانه طریقه ده، دا سٹار نخل ته پرته راغله دا به خیر دوباره بیا ریموو کړه. اول سپیس ورکې، ټیک شو جی، اول به سپیس ورکې او بیا به دا سٹار دغه چې کوم دی شیفت سره پریس کړئ. اول سپیس مونږ چې هغې کې ریموو کوو اول هم سٹار ورکړو بیا هم سپیس ورکړو، او چې لاست نیم ریموو کوو نو فرست اول هم سپیس ورکړو او بیا هم د سٹار نښه پریس کړه، نو بیا څه چل به وسو شي په دې کې دا لاست نیم چې کوم دی جان کمال خان شایان احمد دی دا لاست نیم دا به ریموو شي په دې کالم کې، صرف فرست نیم به پاتې شي. ریپلیس آل ډن وی میډ 6 ریپلیسمنټس اوکے اوکے وګورئ دا صرف فرست نیم پرېښودو. دا وجي ستاسو سره مطلب که ضرورت راشي کنه تاسو دا ټریک هم یوز کولی شئ. ښه ملګرو دا و د ډیټا انټري حوالې سره داسې مهم او اهم معلومات چې که چېرته تاسو د ډیټا انټري جوب میلاویږي هغه آنلاین هم کېږي یا داسې مطلب چې د آفس ورک تاسو ته میلاویږي پروجیکټ وغیره کې وي، تاسو به زه هم امید لرم چې ډیټا انټري اوس ایزیلی تاسو کولی شئ. خو د دې نه علاوه مطلب دا ډیټا تیاره شوه دا ساده شوه تاسو پکې هر سپورټ کړلو، بیا د دې مطلب تاسو بیا هم لږ پرزنټیشن ښه کوئ. فار ایگزامپل دا اوس زه به داسې ویم لکه دا اوس دا فرست کالم دی که نه، تاسو مطلب دا سافټ کې چاته لیږئ اوس که نه یو منیجر هم دی هیډ آفس دی یا میل کوئ چاته، نو دا تاسو راواخلئ دې له داسې مطلب مزیدار غوندې کلر ورکړئ. فار ایگزامپل دا چې کوم دی نو اوس کلر شو، دا کلر فرض کړه ما ورکړې دا کلر مې ورکړ، ټیک شو داسې شو. ښه د دې نه علاوه مطلب زه بیا راغلم او دا مې سلیکشن ټول واخیسته او د دې له زه هسې زه بیا مې چېرې دې له زه څه بورډرز وغیره ورکوم، دا هوم ټیب چې کوم دی دا هوم دی او دې ته زه راغلم دا مې کلیک کړو، دې ته رالم او دا ما اول بورډرز کې دا اول بورډرز مې کلیک کړو، دا څه وګورئ دا په بورډرز کې شو. بیا زه د دې سلیکشن بیا زه وکړم داسې او زه یم چېرې چې دا د لږ نور هم دا فونټ سایز وغیره د لږ مطلب ما دا غټ شي دا د کلیر ما ته ښکاري شي، دلته رالم او دلته کې دا فونټ سایز غټېږي دا تقریبا دا څومره ورکوي دا فونټ سایز نور هم نمایع شو، ټیک شو جي داسې شو. خو د دې نه علاوه که مطلب اوس ځای کې بیا تاسو وایئ چې دا سنټر کې دي څه نه دي یا مطلب کالم یې فټ شي دغه شي تاسو مطلب فاینلایز کوئ، نه دې ته بیا راغلی په دې هوم کې چې کوم دی نو دې فارمیټ ته زه بیا رالم، په دې فارمیټ کې چې کوم دی آټو فټ کالم ویټ مې و تاسو ګورئ مکمل داسې راغلی. اوس بیا یو تن وایي چې دا څه سنټر کې شته څه نشته دا دې لږ مطلب مونږ ته پرزنټیشن وشي، صحیح شو. دا مې واخیستلو او دې ته رالم دې ځای کې دا په هوم کې دې تاسو ګورئ که دا کلیک کوم دا هغه سایټ ته کېږي، دا په سنټر کې راځي دا دې خوا موف کوي دا دې خوا موف کوي خیال دی دا داسې موف کوي. نو دا وجې د دې لپاره کمپلیټ انفارمیشن خپل وسه مو کو چې تاسو په دې باندې پوه شئ. د دې نه که چا 10 20 30 40% هم زده کړه وکړي هغه فارورډ کړي هغه شیر کړي نورو ملګرو سره. اگین آی ایم ریپیټینګ مای ورډز چې زمونږ مقصد زمونږ اوبجیکټیو دا دی چې مونږ په ایمر پاکستان پښتو لرننګ چینل باندې به داسې معلوماتي ویډیوز شیر کوو او داسې مهم او اهم چې څوک ترې فایده واخلي د هغوی په کار راشي. تاسو له دومره په کار دی چې تاسو لایک کړئ تاسو شیر کړئ تاسو سبسکرایب کړئ. زمونږ چې کوم اوبجیکټیو دا په هغې کې به مونږ ته الله تعالی کامیابي راکړي مونږ به نور هم موټیویټډ تاسو ته داسې قسمه ویډیوز شیر کوو او تاسو سره به دوباره په دې ویډیوز کې میلاویږو راځو به ښاد و آباد اوسئ ډېره مننه راځو به میلاویږو به انشاءالله د نیکسټ ویډیو سره ایمر پاکستان پښتو لرننګ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. ډېره مننه السلام علیکم.